یوه ورځ صحابه کرامو له نبي علیه الصلاة والسلام څخه پوښتنه وکړه چې یا د الله رسوله جنت ته داخلېدونکي اکثریت خلک به څوک وي؟ نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل چې جنت ته داخلېدونکي اکثریت خلک به هغه وي چې هغوی نیک اخلاق ولري، خوږې خبرې وکړي، په شونډو مسکا ولري او زړونه یې پاک وي. دا زموږ ستاسې لپاره ډېر یو بهترین چانس دی. راځئ چې دا خپل اخلاق دومره ښکلي کړو چې نور څوک ترېنه متاثره کړو. راځئ چې په خپلو خبرو کې مسکا وکاروو او دا خپل زړونه داسې صفا کړو چې هیڅ چاته موږ په زړه کې کینه ونه لرو، بغض ونه لرو، له چا سره په هیڅ یو عادي او یا په لویه خبره باندې موږ له چا سره کینه ونه کړو. موږ تاسې به تر ټولو بریالي خلک یو.